سلامونه وخت بخیر او ستړي مو شئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې فلحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ او تاسې د DNS ډومین نیم سیسټم په هکله غږېدلي وو چې ډومین نیم سیسټم څه شی دی او څنګه کار کوي. په دغه درس کې موږ او تاسې یو ځل بیا د نیټورکینګ او د راوټینګ په ډېره مهم موضوع باندې بحث کوو چې شاید تاسې له نوم سره اشنا یاستئ. هغه عبارت دی له DHCP ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول. دا یو ډېر اهم او مهم ټاپک دی د CCNA په کلي لیست کې د نیټورکینګ چې په ریل ورلډ کې دا زیات یوزیبل دی. اکثره ملګري شاید له نوم سره اشنا اوسي او نه وي اشنا، خو راځو لولو چې DHCP څه شی دی. خو کاینډلي مخکې له دې نه چې زموږ لیکچر تعقیبوئ، کوشش وکړئ چې زموږ د TekGenie یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ او کوم نظر او پوښتنه چې تاسې لرئ د کورس په هکله را سره په کمنټ کې شریک کړئ. ورځو چې DHCP یا ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول څه شی دی. د پرپوز آف د DHCP د DHCP څخه هدف او مقصد څه شی دی. په دې باندې به اوس وغږیږو چې د DHCP هدف څه شی دی. صحیح ده؟ وایي چې DHCP د دې لپاره کارول کیږي چې هوسټونه وکولی شي د خپلې شبکې د کنفیګریشن بېلابېل اړخونه په اتومات ډول زده کړي، پرته له دې نه چې په سټیټک یا لاسي ډول کنفیګریشن پکې څنګه شي وشي. نو په DHCP د دې څخه هدف دا دی چې دا پرته له دې نه چې موږ یو ډیوایس یو هوسټ مینوال کنفیګر کړو، دا موږ سره ډاینامیک څنګه کیږي یا اتوماتیک څنګه کیږي پر مخ هغه وړي او د هغې اړوند اسپیکټ څنګه کې کنفیګر کړي، څنګه کنفیګر کړي. مثلا د دې نه هدف دا دی چې DHCP ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول اتومات یا ډاینامیکلی زموږ او ستاسې کمپیوټرز هوسټس ته څنګه کیږي یا ډیوایسز ته IP ادرس اساین کړي. موږ به مجبور نه یو چې هر یو پیسیز ته بیل لاړ شو او هغې ته اړوند IP ادرس څنګه کړو اساین کړو. نو د DHCP ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول له نوم څخه معلومیږي ډاینامیک هوست کنفیګریشن، یعنی په هوست باندې ډاینامیک څنګه ډاینامیکلی اتوماتیکلی څنګه کیږي کنفیګریشن مخکې وړي. It's essential part of the modern networks. دا یو essential ډیره مهمه برخه ده. د اوس وخت کې DHCP یا ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول ډیره مهمه برخه ده. د معاصر نیټورک کې ډیره مهمه برخه ده او د یو نیټورک انجینر لپاره پکار ده چې په DHCP باندې ټول پوه شي. ښه، عملا د کلاینټ وسایلو لپاره کارول کیږي لکه کمپیوټرونه او ټلیفونونه. صحیح ده؟ typically used for client device like workstation or phones. نو عموما دا د موبایل او کمپیوټرونو لپاره کارول کیږي. فرضاً تاسې خپل کمپیوټر له وای فای سره کنیکټ کړئ. صحیح ده؟ IP سره ستاسې کمپیوټر کنیکټ دی یا د IP نه انټرنیټ اخلي یا ستاسې کمپیوټر له وای فای سره کنیکټ دی، وای فای له IP نه انټرنیټ اخلي. تاسې خو داسې نه کوئ چې ورځئ او خپل IP کمپیوټر یا موبایل ته ورځئ او هغې ته هماغه IP چې تاسې انټرنیټ په اخلی هغه څنګه کړئ اساین کوئ. نه، کولی شئ، داسې هم کولی شئ، خو د کار د اسانتیا په خاطر باندې د DHCP په برکت سره ستاسې کمپیوټر او یا موبایل ته څنګه کیږي اتومات دغه IP څنګه کیږي اساین کیږي. هلته به تاسې پرایویټ IP وینئ په خپل موبایل یا کمپیوټر کې، خو شاید هغې باندې د SP طرف نه څه شوي نیټ پیټ او سټیټک ډاینامیک او یا هم پیټ شوي، هغه د ارګنایزیشن ریلیټ دی. صحیح ده؟ خو اکثره یې پیټ وي. ښه، دې باندې مخکې تاسو ته خبره کړې ده. ښه، devices such as router, server, etc. are usually manual configured. وسایلونه لکه راوټرونه او سرورونه او نور معمولا په لاسي ډول کنفیګر کیږي. ګورئ ما تاسو ته وویل چې دغه غټ راوټرونه او سرورز دې ته به څنګه کیږي مینوال به دا کنفیګر کوي او راوټرز یا سرور، او په دې باندې کولی شي چې ته DHCP هغه خدمات فعاله کړي. صحیح ده؟ داسې خو نه کیږي چې د DHCP خدمات هم ډاینامیکلی فعاله، نه، د خو داسې نه چې له هوا څخه خو نه راځي چې DHCP خدمات هم ډایرکټ اتومات فعاله کیږي. نه، ته په خپله باندې دغه DHCP کنفیګر کوې. د DHCP کنفیګریشن اتومات نه کیږي. صحیح ده؟
In small networks such as home network, the router typically acts as a DHCP server for hosts in the LAN. کله چې تاسو په کور کې راوټر ولرئ یا په یو افیس کې راوټر ولرئ نو عموما د دغه لین یا کور یا افیس لپاره کولای شئ چې تاسو اتومات ډول آی پی دغه لین کې څومره کمپیوټرز دي ترلاسه کړئ په دغلته کولای شئ تاسو چې استعمال کړئ راوټر استعمال کړئ په وړو ځایونو کې مطلب راوټر کولای شي چې د ډي ایچ سی پي سرور په حیث باندې لکه څنګه مې درته ویلو ډي ان ایس سرور همداسې د ډي ایچ سی پي سرور کولای شي چې کار وکړي. In large networks, the DHCP server is usually a Windows and Linux server. په لویو شبکو کې ډي ایچ سی پي سرور معمولا یا وینډوز اپریټنګ سیسټم وي او یا لینکس سرور وي او په وړو کې نیټورک لکه افیس شو کور شو په دې کې به راوټر کولای شي چې سیسکو آی یو اس ولري صحیح ده دا کولای شي چې ته څنګه کړې ډي ایچ سی پي سرور په هیڅ استعمال کړې خو په لوی نیټورک کې سرور ډي ایچ سی پي سرور کولای شي چې وینډوز اپریټنګ سیسټم او لینکس اپریټنګ سیسټم د سرور په هیڅ ډي ایچ سی پي سرور په هیڅ استعمال کړي خو په لین کې البته په وړو کې کمپیوټر کې او البته مطلب مې چې په کور کې یا هم په افیس کې کولای شي سیسکو آی او اس څنګه کړي استعمال کوي یا سیسکو اپریټنګ سیسټم چې ورته ویلی شو. The basic function of DHCP د ډي سی پي اساسي فنکشن څه شی دی په دې کې زه تاسو ته ښایم دلته ما ورته ولیکل چې آی پی کنفیګ سلیش ال کله چې مې دا ورته ولیکله د دې کمانډ په مې تاسو ته په تیر لیکچر کې بحث کړی دی نو لاندې وګورئ دغه آی پی ورژن 4 ادرس او سبنیټ ماسک ادرس نه تاسو پاس وګورئ ډي سی پي په دغه ما پی سي ده دا زما خپل پی سي ده او د سپینه یا د انټر وای فای سره کنیکټ دی او آی پی ادرس یې اخیستی دی صحیح ده نو دلته وګورئ وایي چې ډي سی پي په انیبل ده یس اتوماتیک اټو کنفیګریشن انیبلډ یس به آی پی ورژن 4 ادرس یې 192 یو 168.0 یو 170 پریفرډ آی پی ورژن 4 ادرس د چې ډي سی پي ول آی پی ادرس ورکړی هغه یو 170 پریفرډ برابر پیژندل شوی دی. سبنیټ ماسک کې دا دی بیا لاندې وګورئ لیس ابټاینټ او لیس ایکسپایرډ دا هغه څه دي چې لیس ابټاینټ چې په کوم وخت باندې ډي سی پي د ډي سی پي آی پی ادرس ورکړی زمونږ کمپیوټر یا هوسټ ته یا دغه پی سي ته صحیح ده هغه وخت په دې وخت باندې لیز شوی دی لیز مطلب پرانیستل خلاصول او بل لیز ایکسپایرز ستاوي دغه آی پی چې تا ته درکړل شوی دا په دغه وخت باندې به څنګه کیږي ایکسپایر کیږي په تقریبا په 2 دقیقې او 15 سکند باندې به څنګه کیږي د جنوري په 23 مساچرډه څنګه کیږي ایکسپایر کیږي دا چې مخکې له دینه چې ایکسپایر شي ته به یو بل کمانډ څنګه کړی پریس کې چې آی پی کنفیګ سلیش رینیو بیرته به دغه ډي سی پي دغه څنګه شي ایکسپایریشن څخه ووځي او بیرته به څنګه شي رینیو شي. لاندې وګورئ ډیفالټ ګیټوی د دغې هغه چې کوم یو د دغه زما کمپیوټر چې کوم خارې بهر له نیټورک سره کمیونیکیشن کوي یا د راوټر وي یا لوکل لین کې او افیس کې او کور کې ما راوټر استعمال کړی د هغه راوټر ډیفالټ ګیټوی یا هغه آی اس پي څخه چې زه انټرنیټ اخلم هلته د راوټر ګیټوی چې دی 192.168.0.1 ډي سی پي سرور آی پي موږ سره دا ده او ډي ان ایس سرور آی پي هم موږ سره څنګه ده دا ده. ډي سی پي ډیسکوري تاسو ته ما تیر په او اس آی ماډل ټي سی پي آی پي ماډل کې البته مې درته ویلی و چې دا ډي سی پي څنګه کار کوي صحیح ده او د هغې اړوند هغه ډوره مې درته لوستې وه خو نن یو ځلې بیا په هغې باندې لږ ډیپ غږیږو او د ورکشارک اړوند پیکټ مې درته هم پکې کپچر کړی دي. دلته پی سي 1 څه وایي چې پی سي 1 ګورې دغه ډي سی پي څنګه کار کوي دغه ځای کې زه تاسو په دې باندې پوه کوم پی سی 1 چې کله آی پی ګوره راوټر موږ سره دلته د ډي سی پي په شکل باندې عمل کوي مطلب یو لین دی موږ سره یو کور دی ډي سی پي ډیسکوري پروتوکول ډي سی پي پی سی 1 ورته وایي پی سي چې ډي سی پي ډیسکوري یو براډکاسټ هغه ورته لیږي راوټر ته
صحیح ده چې دی خو هر څومره په دې راوټر نه دی خو چې په دغه راوټر چې کوم یو څه ډي سي پي سرور دی دلته چې هر څومره مونږ سره د ډي سي پي سرورز اوسي نو دغه میسج ټولو ته براډکاسټ کیږي. صحیح ده له دې طرف باندې مطلب په دې نیټورک باندې وایي can anyone give me IP address آیا څوک ماته کولی شي چې IP address راکا. صحیح ده اوس راځو همدغه پی سی 1 او دغه راوټر چې پی سی موږ سره سورس دی راوټر موږ سره ډیسټینیشن دی په ویر شار کې ګورو دلته وګورئ او بیا دلته وګورئ. صحیح ده ډیسټینیشن وګورئ او سورس وګورئ په دې معنی مې پوه کوم د سورس آی پی ادرس چې دی موږ سره هغه میک ادرس البته تاسو وګورئ هغه موږ سره معلوم دی چې تاسو وګورئ اتاویا ډبل ډاټ 2b ډبل ډاټ cb ډبل ډاټ ac ډبل ډاټ 08 ډبل ډاټ 67 نو دا موږ سره د سورس یا د پی سی میک ادرس ته. صحیح ده خو دا چې دغه ډیسټینیشن ته کوم هغه لیږي میسیج لیکي دا براډکاسټ وي او دغه براډکاسټ میک ادرس ما تاسو ته ویلی و چې اف 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 او دغه شکل باندې. صحیح ده لاندې وګورئ چې انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 دی دا فریم دی. صحیح ده سورس د سورس آی پی دا او ډیسټینیشن آی پی دا. صحیح ده دا موږ سره د پی سی 1 اړوند آی پی ادرس او د ډیسټینیشن آی پی ادرس هم موږ سره براډکاسټ دی ځکه موږ سره دا تر اوسه نه دی معلوم. همدارنګه پروتوکول یو ډي وی پروتوکول استعمال کړی دی ځکه دا سټنډرډ حالات دی. صحیح ده ما تاسو په دې باندې تیر ځل بحث کړی چې ولې ټي سی پی نه استعمالیږي. سورس پورټ په ډي ایچ سی پی کې موږ سره د سورس پورټ نمبر 88 او ډیسټینیشن پورټ نمبر موږ سره څو دی 89 دی. همدارنګه دغه اپشنونو تاسو وګورئ لاندې زیات اپشن دی او زیات معلومات دي خو په دې کې تاسو یوازې بوټ پی فلکس دا تاسو زده کړئ د دې چې زده کړئ د دې دغه نمبرز زده کړئ چې 0x000 او میسج چې د یونیکاست د سایت په ځینې ایگزامز کې دا څنګه شي راشي. همدارنګه لاندې وګورئ کلاینټ آی پی ادرس دلته موږ سره څه دی د کلاینټ چې کوم پی سی دی هغه اړوند آی پی ادرس موږ سره 0.0.0.0 ځکه د سره تر اوسه آی پی ادرس نشته دی چې تشه وکړي د ډي سی پی آی پی ادرس واخلي تر اوسه د نه دی اخیسته. همدارنګه اپشن 350 وګورئ ډي سی پی میسج ټایپ ډیسکاوري دی. صحیح ده معلومه خبره ده او بل چې د اپشن 50 ریکویسټډ آی پی ادرس 192.168.0.1 د دې نه هدف څه دی تیر ځل می آی پی config/al کې تاسو ویل چې دا ما سره د ډي سی پی څخه راکړل شوی آی پی ادرس دی خو اوس ایکسپایر شوی دی. تاسو ته مو ویل چې دا ایکسپایر کیږي د معلوم ټایم سره اوس ایکسپایر شوی دی او دلته ورته ویلی دی چې آیا دغه آی پی ادرس بیرته اویلیبل دی تاسو سره او کنه د دې آی پی ادرس ریکویسټ ورته کړی دی. صحیح ده ښه ډي سی پی آفر میسج دا په خپل دغه ټول ډي سی پی چې څنګه کار کوي ډي سی پی ریکویسټ آفر او اکنالجمنت څلور میسج دي کنه دې ته خپل ډور راوي. صحیح ده ښه دلته ورته ډي سی پی آفر څه شوی یونیکاست میسج ورته وایي. صحیح ځکه معلوم پی سی ته لیږل کیږي. صحیح ده 1 to 1 کمیونیکیشن دی. هاو اباوت دیس آی پی ادرس دا معلوم آی پی ادرس ولا ورکوي چې دا آی پی ادرس دا راوټر چې دا موږ سره ډي سی پی سرور دی او دا ورته یو معلوم آی پی ادرس ورکوي چې د دې آی پی ادرس پاکله څه آیا ستا دا پکار دی نو راشو ډي سی پی آفر دلته وګورئ سورس میک ادرس وګورئ او همدارنګه ډیسټینیشن میک ادرس وګورئ یا میک ادرس یو آی پی مشکل نشته خو مطلب یونیکاست دی 1 to 1 دی ورته وی آیا ستا دا پکار دی ورته وی د پی سی ته وی ډي سی پی کوم راوټر باندې کوم ډي سی پی سرور انیبل کړی هغه دا دی نو دا وګورئ دا چې د یونیکاست میسج دی. صحیح د یونیکاست فریم د ډي سی پی سرور نه پی سی ته څنګه شه لیګل شوی دی مطلب براډکاسټ فریم براډکاسټ میک ادرس موږ سره نه دی. لاندې وګورئ سورس آی پی ادرس 192.168.0.1 شو او ډیسټینیشن کې ورته وی آیا دغه وش په تاسو په کار دغه ورته ویل ریکویسټ متاسو ما مخ کې ویل چې دا ونه ورته کړی و چې دغه آی پی ادرس د ورته ویل چې آیا ستاسو د آی پی ادرس په کار دی دغه ډي سی پی سرور ورته ویل
ها یوز د ډیټاګرام پروتوکول اوس موږ سره سورس پورټ 8 شو او د ډیسټینیشن پورټ 8 شو موږ سره صحیح ده. ها DHCP ریکویسټ DHCP دا بیرته ریکویسټ ورته ورکوي صحیح ده. دا هم براډکاسټ دی خو چې هر څومره DHCP سرور اوسي دې ټول له به دا میسیج ځي دا ریکویسټ به ورته ځي صحیح ده. اول DHCP ډسکوري کول ټول ډسکور کول دریم چې دی DHCP ریکویسټ دا هم براډکاسټ دی او ورته څه وي هغه ورته هاو اباوټ دیس IP اډرس دا IP اډرس په کار د کوم چې وشپېته یس پلیز اف اټ از سټیل اویلیبل دا مال راکړه بس که چیرته دا تر اوسه تاسو سره اویلیبل وي او بل چا نه یې اساین کړی نو ماته یې راکړه راسو. DHCP ریکویسټ دلته وګورئ بیرته ګوره دغه سورس میک اډرس مونږ سره معلوم دی خو ډیسټینیشن بیرته مونږ سره براډکاسټ مطلب غیر معلوم دی. دې خوا چې هر څومره په راوټر کې هر څومره راوټر طرف ته چې هر څومره DHCP سرور اوسي هغې ته دا څنګه کېږي براډکاسټ کېږي. بیا لاندې وګورئ سورس IP دا ده دا هم نه ده موږ سره معلوم تر اوسه د سره IP نشته دی او ډیسټینیشن IP هم موږ سره براډکاسټ نه ده معلوم صحیح ده. همدارنګه اوس سورس پورټ 8 او ډیسټینیشن پورټ موږ سره 8 شو صحیح ده. او همدارنګه اوس راځو وروستي میسج لا چې DHCP اکنالجمنټ دی خو بیرته DHCP فاینلی DHCP سرور چې کوم راوټر دی هغه ورته اکنالجمنټ یونیکاست IP ادرس یونیکاست میسج ریکویسټ البته فریم ورته ولګل اټس یورز هیر از د ادرس بلاخره ورته ویل چې بس دا چې تا غوښتنه کړې وه نو دا څنګه دی ستا دی هیر از د ادرس دا دی ستا ادرس. نو راشئ دلته وګورئ دوی اوس دواړه تاسو ته ما وویل چې دا موږ سره یونیکاست دی نو فریم میک اډرس هم موږ سره یونیکاست دی بلکې براډکاسټ میک اډرس موږ سره نه دی صحیح ده چې اف نه دی. او همدارنګه د دې سورس IP 192.168.0.1 چې کوم د PC و ډیسټینیشن IP چې کوم د هغه نه PC ته اساین شو هغه موږ سره د DHCP په تر باندې 168 ده او اوس موږ سره سورس پورټ 8 او ډیسټینیشن پورټ 8. ها اوس ولو په دې باندې خو تاسو پوه شئ چې DHCP څنګه کار کوي او د دې دا ډوره څنګه کیږي او د دې اړوند په ویر شارک مې هم تاسو ته یادونه وکړم څنګه دا کیپچر کیږي او د دې بیهایند د سیم څنګه کوم کارونه در سره کیږي صحیح ده. نو اوس راځو DHCP ریلی اجنټ ما ریلی لیکلی خو ریلی او اجنټ ریلی اجنټ او ریلی مطلب یو شان دی صحیح ده. اوس لولو چې DHCP ریلی اجنټ څه شی دی یا DHCP ریلی څه شی دی په دې باندې خبرې کوو. نو تاسو وګورئ اول په مشکل باندې غږیږي صحیح ده چې د DHCP ریلی اجنټ څخه پرته موږ د کوم یو مشکل سره مخامخ کیږو صحیح ده. دلته وګورئ وی DHCP سرور give IP address to clients د DHCP سرور چې د IP address ورکوي clients ته صحیح ده. normally DHCP use broadcast message like hi is there any DHCP server کله چې دغه DHCP او خپل کار کوي مطلب خپل اپریشن مخکې وړي شروع کوي دغه PCs لګل د تاسو وګورئ PC1 لاندې نتورک ډیاګرام کې دا عموما یو براډکاسټ میسج یا ډسکوري کوي سیدا وی دل چرته DHCP سرور شته دی یا نه زما IP اډرس پکار دی نو but broadcast message cannot pass across routers خو دلته وګورئ د PC1 او د سرور 1 ترمنځ راوټر موجود دی تاسو ته ما ویلیو چې د راوټرو ترمن چې کله کمیونیکیشن کیږي دلته مونږه براډکاسټ میسج مونږ سره په وین کې څنګه ده نه دی الو صحیح ده نو یو څه وی براډکاسټ میسج cannot pass across routers براډکاسټ میسج نه پروډ کیږي د راوټر په تر باندې اوس so if clients are in another network یا subnet away from the DHCP server they won't get IPs چې کلاینټ چرته په بل نتورک کې لګیدل ته تاسو یو ګورئ یو 192.168.10 نتورک ته حالت موږ سره .1 نتورک د خلا PC1 او PC سرور 1 ترمن دوه نتورک ډیفرنٹ دي نو په دې صورت کې چې براډکاسټ میسج په وین کې یا د دوه روټونو ترمنځ نه دی الو نو دلته اوس یو ستونزه ده نو د دې ستونزې د حل لپاره موږ DHCP ریلی اجنټ کارو صحیح ده نو سولوشن DHCP ریلی لپاره په دې ډول دی DHCP relay agent is the future of the router or layer 3 device
ډي سی پی ریلی اجنټ چې دی دا همدغه مشکل د حل لپاره استعمالیږي او دا از ا فیوچر آن د راوټر اور لایر 3 ډیوایس. دا یو فیوچر دی چې په کله چې موږ ډي سی پی کنفیګر کوو موږ ډي سی پی ریلی اجنټ فیوچر په راوټر باندې څنګه کوو کنفیګر کوو چې یو ساده کمانډ دی د هغې په درو باندې او د اړوند د پی سی اړوند د راوټر دغه پی سی 1 طرف ته چې کوم انټرفیس د ګیګا د نت 0/1 دغه انټرفیس باندې به هماغه کمانډ او اړوند آی پی څنګه کوو اساین کوو بیا په لیب کې فوی کوم. It listen to a DHCP request from a client in its subnets and then forward them to the DHCP server A1 if the server is in another network. ګوره دغه کمانډ چې مونږه ریلی اجنټ چې په R1 باندې کنفیګر کړه دا د دې دنده څه دی یا د ډي سی پی ریلی اجنټ دنده څه دی دا دغه براډکاسټ میسیج چې د پی سی 1 نه راځي سرور 1 ته غواړي د سرور ته ځان ورسي دغه براډکاسټ میسیج چې په وین باندې نه دی الو یا د راوټر ترمنځ نه دی الو دا یونیکاست ته بدلی او دا سرور 1 ته څنګه کوي لګي که څه هم دا سرور 1 په بل نیټورک کې. This way, one DHCP server can give IPs to client in different network. No daga چې دغه R1 باندې مونږه یا R2 باندې مونږه R1 باندې البته په R1 باندې بل ته مونږه DHCP ریلی اجنټ کنفیګر کوو په R1 باندې مونږه DHCP ریلی اجنټ کنفیګر کوو ودا څه کوي په دې this way one DHCP server can give IPs to clients in different network. یو ډي سی پی سرور کولای شي چې آی پی ورکړي کلاینټس لا په ډیفرنٹ نیټورکونو کې. دا څنګه کار کوي ګوره دلته مې درته شارټ اورویو اچولی دا کلاینټ سینډز ډسکاوري صحیح دا براډکاسټ دا مې مخکې دلته یادونه کړې راوټر with the DHCP relay enable catch the broadcast دا پی سی 1 براډکاسټ لګي د خوا نیټورک ته صحیح ده خو دلته مخې ته R1 راځي او R1 ما زما طرف ته براډکاسټ نه دی ویل الو صحیح ده خوا ته چې زه لېږم نو د R1 څه شی کوي R1 یا راوټر with the DHCP relay enable په دې باندې به DHCP relay already enable وي کیچ کوي دغه براډکاسټ میسج پی سی 1 نه راغلی دی راوټر فارورډ it is as a unicast packet to the DHCP server's IP. دی خو سرور 1 د دې ته دغه R1 دغه پکیټ څنګه کوي د یونیکاست پکیټ په شکل څنګه کوي فارورډ کوي. DHCP server replies with the an IP offer. بیرته دغه سرور 1 یو IP سره څنګه کوي یو IP سره ورته ریپلای ورکوي. Relay router sends it back to the clients. دغه R1 بیرته پی سی 1 ته لیږي. نو دا د چې د DHCP ریلی اجنټ یا DHCP ریلی اړوند معلومات او د DHCP اړوند معلومات. نو ډیره مننه چې زمونږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه کوشش وکړئ چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پر پرېږدئ او همدارنګه ویډیو له اړوند د پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ تر څو معلومه شي چې په ټیکجیني یوټیوب چینل باندې د CCNA مکمله برنامه فایل د کولی شي له دې څخه استفاده وکړي. نو DHCP او د DHCP څنګه کولی شي کار وکړي او همدارنګه د DHCP د ریلی اجنټ په اړه معلومات درکړو نیکسټ کې به پریکټیکل لاب باندې کار کوو تر هغې مو په لایزر لاب سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.